وصلی الله 99 سبق 132 صفحه نا او خلوی دی حجر اسود کلما مر به کل چی تیریږي پدې ان استطاع کچره وسو طاقت او غن نوا او کچره غنوا نو د خلولو په اشاره دی ورلکای ويختم الطواف او ختم دی کی طواف بالاستلام په خلولو سره یعنی اخیری چکر کې دیم حجر اسود خل کی او چکلا طواف پورا کو ثم یات المقام بیا راشی مقام ابراہیم تا فیصلی رکعتین نو داغین رستو دو رکعت دیو کی دا مقام ابراہیم پلاس مسکول داغی خلول دا شریعت مخالفت تے داغین رستو دو رکعت نفل سنت طریقہ خدا سے دا گورا زن اوقاتو کے بعض ناپو ہوئی چی بس خاص دا مقام ابراہیم پس برستو دریگم دا غی د مزد وجنا مطاف کی خلق له تکلیف نو مقام ابراہیم نو رست ټول حرم کې چې کم زیو درې دي نو غاړه ادا کی او کنا غی کینی نو ټول حرم کې چې چاوکل مغاړه خلاصي بلکې حدود حرم کې پخپله کمره کې کې چاوکل نوم دغه 2 رکعات غاړه خلاصيږي 2 رکعات وو کی او حيث ما تيسر وای کم زې چې ورته آسان من المسجد مسجد حرام نو بس هغه ذکر دا 2 رکعات نفلو کی او دا زموږ د احناف په نسبانه واجب دي وهذا الطواف او دا طواف القدوم دته طواف قدوم وای دته سوای وهذا طواف القدوم قدوم وای ورتلو تداد بیت الله شریف ته د ورتلو طواف ته وهو سنت او دا طواف سنت ته دا طواف سے شیره دا سنت تے دیتا طواف قدوم وئی ولیس بواجب او دا واجب نرے ولیس علی اہل مکہ او نشتر پا مکی والو بانے طواف القدوم طواف قدوم ذکر خاصن پا مکہ مکرمہ کی دیر دی پا مکہ مکرمہ کی دیر دی او دا طواف قدوم ثم یخرج و بیا بوزی دا دی طواف نپس الى الصفا صفات بوزی خدا عمر علماء لیکلی چې صفا لک لذی نو پاتم زل مراشی او استلام دیو کی د حجر اسود وہ پیره خو طواف سره شو ځکه و ګرځي شونه دی هر سره یو زل نو کم طواف نفس چې سعی کې د صفا مروه نو بیا به د حجر اسود استلام کې خپل به کی غن لاس بورډ خپل به کی غن لره نو اشاره وکي بیا دلار شي صفاتا نو فیصعد علیها ورد فی صفاتا او بالکل سکل اذان رسول ندی پکار بلکہ دمر اندازہ کی ورچت سے بیت اللہ شریف د نظر دلان دراش ويستقبل البيت او مخدی کی بیت اللہ ستا ويكبر الله اکبر دی وی ويهلل لا اله الا الله دی وی ويصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم او درود شریف دی وای په نبی علیہ السلام او دغه دې ګوره د دعا قبلې دوه نو څومره دعاګانې چې غوښتې شي نو دې غواړي او تلوار دې نه کوي ځکه دا په عمر کې چتا یا بیا ملاويږي یا نه ملاوي نو په سود دې هر یو کارو کې ټول دعاګانې ځان د پاره د امت د پاره دې غواړي دې ترتیب سره د سعی بیان بدرته کوي چې کله د طواف نه فارغ شي نو اتم زلبان با حجر اسود خل کی اور آبشی صفاڑے رئی تبوخی جی او کمزے پوری بخی جی چی بیت اللہ دا نظر دلان دراش نو دعاگان بغواڑی د خپل حاجتونو دپاره او چکل اخی دعاگان اغواڑی نو بس دید نو د سعی شورو شا وینحط نحو المروت اور آکودی شی د مروا طرف لا ويمشي او زيدي على هيئته فخپل هيئت او طریقې په کلار دي لکه څنګه سره عام پلار روان وي فاذا بلغ کل شور سیږي الى بطن الوادي اغه مند دي خورته لکه اوس پټوله هوا را خو هغه وخت کې خورو د صفا ډیرې نشي برا کوزي دي نو کته خورل براتلې بیا چې مروات دي نو په بره وخته
اوس تقریبا لګه هواره ده نو کله چې دی منځ لراشي نو ساعه منډه ووهي بین المیلین الاخضرین فمن دا اغا نخشنو کی اغشنی استنی چی جوڑی دی شن رنگو سلط شن راڈونا بلیگی دیده که بنارینا منڈا وی زنانا با منڈا نوی ذکر دی پزیمان منڈا ام المومنین حاجری رضی اللہ تعالی عنہ والی اغیغ اسماعیل علیہ السلام تا چی سخوراک کتو نو په صفا چې بودره د بیت الله ښکارې دو بچي بم ښکارې دو په مروه چې بودره د هم بچي ښکارې دو د منځ کې به بچي د نظر پنا شو نغي بمنډه کا نو زنانه بمنډه نه وای په عامه طریقه وځي او نارینه بمنډه وای د یویش نیستن نواله تر بلې پورې وسوي منډه وای صابین المیلین الاخضرین منډه دی وਹੀ فمن دا غدو نخشنو کی سعین منډ وهل حتا یات یم مروه تر دې چې مروه تراشی نو فیصعد علیها مروه ته دې ورخیج او خانقابه طرف ته دې مخ کی او دعاګانې دې غواړي دا عمره چې د صفان بیت الله شریف کاری او مروانه د آبادی د وجنه بیت الله شریف نخکاری او په خوا زمانہ کې شدا آبادی مبادینونو د دواړو نا بیت الله شریف بخکارې دو نو بیت الله لبګوري مخکړه به کخکاری او کنخکاری او دعاګانې بغواړي ويفعل او د مروه د پاسه بداسیو کی کما فعل علی الصفا لکسرنګ کار چې کړو د صفا بارکی نو د صفا نه چې مروه لراره هاذا شوت بس دا یو ځل گردش بعض سوار لسونه و جوړی د ناپوهی د وجنه نه د صفا نه مروه پوری یو گردش مروه نه بیا صفا پوری دویم شو نو دا به اخر کې په مروه ختمي فیطوف نو طواف دیو کی د صفا او مروه په منځ کې 7 اشواط و چکرا یبدئ بالصفا شروع دیو کی د صفا نا و یختم بالمروه او ختم دی کی طواف په مروه باندې وګوره دا هغه چا بیان درل شروع چې هغه ته حاجی مفرد وای حاجی مفرد دی لوي چې د خپل وطن نه صرف خالص د حج په نیت روان نو دې به طواف قدوم یو کو دارنګي سعیو کا پمند صفا او مروه کی نو دې به دغه شان په حرام کی چې کله د حج غمیا شروع کیږي نو اتمه ورځ نه بده د حج نیت مترجي او بیا به د دواړو نرستوس چې کله د اختر پر ازبانی شیطان لی او قربانیو کی نو سر به اخره احرام به کلاو کی او طواف زیارت لب بیا پجامو کی راځي نو دا د حاجی مفرد بیان دې درته